ملګریه ته خوشبخته یې چې دا ویډیو ګورې، ځکه په دې ویډیو کې داسې عمل درښیم چې په کولو سره یې ستا د عمر ګناهونه بخښل کیږي. عباس رضی الله عنه فرمایي چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او راته وفرمیل چې آیا تا ته ډالۍ در نه کړم، آیا داسې یو څیز در ونه کړم چې په کولو سره ستا ټول ګناهونه معاف شي؟ ما ورته ویل چې ولې نه؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې هغه د صلات تسبیح 4 رکعته لمونځ که چیرې ته هغه وکړې او یو حقیقي توبه وباسې، د ګناهونو څخه د نور لاس واخلې، نو رب متعال به تا ته ټول ګناهونه معاف کړي. د صلات تسبیح لمونځ طریقه دا ډول ده چې د 4 رکعتو نیت به کوئ. د نیت وروسته ثنا وایي، یعنې سبحانک اللهم به وایي. د هغې څخه وروسته دغه کلمات چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 وارې به دا ووایي. بیا ورپسې بسم الله اعوذ بالله الحمدلله سورت به وایي. د سورت په آخر کې به بیا 10 وارې همدغه کلمات چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به بیا تکراروئ. کله چې رکوع ته ځئ، د رکوع تسبیحاتو څخه وروسته 10 وارې هلته دا تکرار کوئ همدغه کلمات. کله چې تسمې ته یا بیرته چې کیږئ بیا به 10 وارې دلته بیا دا تکرار کړئ. کله چې بیا سجدې ته ځئ، د سجدې تسبیحاتو څخه وروسته 10 وارې همدغه کلمات هلته تکرار کړئ. بیا چې کله د لومړۍ سجدې څخه راځئ جلسه کوئ، هغه وقفه کې به 10 ځله دا تکراروئ. یا 10 وارې په دویمه سجده کې همدغه تکراروئ. نو په دغه ډول سره په یو رکعت کې 15 ځله دا تسبیحات ویل کیږي، چې په 4 رکعتو کې 300 وارې دغه تسبیحات ویل کیږي. ځکه خو دې لمونځ ته د تسبیح لمونځ وایي، ځکه چې دغه تسبیحات پکې 300 ځله تکراریږي. نو ملګریه کوښښ وکړه چې دغه لمونځ حتما یو ځل وکړې. په رات المختار کې راځي که چیرې دغه لمونځ روزمره وشي ښه خبره ده. که چیرته د ورځې نشئ کولی په اونۍ کې یو ځل وکړئ. که په اونۍ کې نشئ کوی په میاشت کې یو ځل دغه لمونځ وکړئ. که په میاشت کې نشئ کوی نو په کال کې، او بالاخره که په کال کې هم نشئ کوی نو حتما په ټول عمر کې یو ځل وکړئ. حسک او بریمن اوسئ.